تاسو دلته لومړی د خلکو مشکلات وګورئ زه در سره انشاءالله تعالی بیا وروسته خبرې کوم راځئ لومړی دلته وګورئ چې دلته څومره پوسټونه ده کې زموږ دا مظلومه هېوادوال لاګیر دي جانان جانان وطن افغانستان وطن جانان جانان وطن افغانستان وطن درنا لوګي بکړم زل تخپل ځان وطن او د خپل ځان وطن جانان 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 وطن افغانستان وطن جانان جانان وطن افغانستان وطن درنا لوګي بکړم زل تخپل ځان وطن او د خپل د غیرتونو مسکانا د حماسونو وطن لري لوړ شان او زینت په دې جهان په دې جهان په دې جهان وطن افغانستان وطن جانان 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 وطن افغانستان وطن جانان جانان وطن افغانستان الله چې راپوري وته بس کلمې ویلې نو بس الله پاک رحم وکړو ولا چې وبډيري دي او د مسولینو نو دغه غوښتنه ده چې مونږ ته د دې د ځای د سہولت د دې اسباب برابر کی او د مؤسساتو باندې او غږو کی د هغوی سره دغه د دې افغانانو د دې عوامو مسلمانانو ورونو دغه درد شریک کی یقین دی وسه دغه څومره وخت کېږي بارانونه دي که درته ووایم چې اوس هم یو زما ورور مریض راوستی نو 3 ورځو دپاره یو مریض د ډاکټر ته د تلو نو موټر نښلي همدارنګه د بعضې مریضانې زنانه په ډمپر کې کېنوي او خوا یې واړوي نو د دې موټر پکې هم نښلي موټر یې پکې نښلي او بیا نو په هغه په ورځو هم ولاړي یو موټر سراچه خو بله ورځ پورې خواته یې اړولې وه بلته پرته وه بیا د راښکولو هم څوک نه نو بیا خاص کر په دې شپه کې چې یو عاجل مریض یا مثلا ضرورت نو ډېر سخته مشکلاتو سره دا خلک په مخه دي او قاري صاحب دغه اوبه چې اوس خو لکه موږ او تاسو یې ضرر ګورو که نه بالکل ټیم زموږ ویوړو دی څو ورځو کې دا کورونه هم راوغورځېدل که نه ډېر نقصاناتو شو نو دا اوبه چېرته روانې دي دا اوبه چرته روانې دي تاسو ته خو پته ده چې چرته روانې دي ټولو ته پته ده چې دا پاکستان ته روانې تاوان یې موږ ګورو دا تاوان هم موږ ګورو او فایده یې بل ته رسېږي تاوان یې موږ ته رارسېږي او فایده یې بل ته رسېږي ښه نو هغوی ویلې چې موږ به ټولې اوبه مهار کوو که نه که چېرته دا اوبه ته بره چې ډیمونه جوړ شي یا ورته داسې یو کوچنی ډیم جوړ شي چې موږ د برق څخه برخمن شو دلته مې د ډېری خلکو سره خبرې وکړو بیا موږ د 3 میاشتې بعد موږ یو جریب ځمکه په 2000 افغانۍ باندې بالکل نو دا به ګټور نه دا به دومره غټه لاسته راوړنه وشي که چېرته دغه کارونه وشي او انشاءالله ملا برادر نه مو دغه غوښتنه ده او د ټولو عوامو غوښتنه ده په دې باندې به دومره لویه فایده دې خلکو ته حاصله شي او که دغه چک ډیمونه جوړ شي او دارنګه د دې اوبو مهارول او دغه د اوبو حفاظت دا دومره د وطن د آبادۍ لوی سبب ګرځېږي نو که دا کار وشي له ټولو نه به ډېره بهترینه وي او دغه خپل وطن نه به ګل وطن جوړ شي او ډېر یو بهترین کار به وشي الله دې وکړي او الله تعالی دومره بهترین اوبه راکړي دي داسې بهترینې اوبه دي سمې سونا دي جنرال مبین خو درته ویلي وو که نه چې دا ګوره پټرول دي دا زمونږ ډیزل دي پوه شولې نو دا ډیزلو سره به لږ احتیاط کوو نه تاسو خو دلته د خلکو ستونزې او مشکلات ولیدل اوس هم پکې موټرې بندې دي د خلکو خبرې مو واورېدلې موږ کله کله واړه چک ډیمونه جوړ شوي په هغې باندې ویډیو جوړه کړو چې افغانستان د ترقۍ او د آبادۍ په لور باندې بیا زیاتره نورونه په کمنټ کې چې دی هغوی وایي چې دا ترقي او آبادي نه ده که موږ د اوبو مهار خبرو کړو نو زیاتره ورونه بیا دا وایي چې د کونړ سیند دې مهار شي هغه یو متل دی که نه و یو څاڅکی چې دی دې نه دریاب جوړېږي دغه اوبه چې نن دي او دغه کم 3 ولسوالو خلک ته متضرره دي او دلته بند پاتې دي دا یو څاڅکی اوبه راجمع شوي د یو نه اوبه راجمع شوي دي بالاخره سیلاب ترې جوړ شوی دی او دلته خلک دا ضرر او تکلیف او مشکل سره مخ دي الله تعالی په قرآن کریم کې فرمایي لا یکلف الله نفسا الا وسعها نفس نه مکلف مګر څه چې د دې په وس کې یعنی زما او ستا د وسې کار دا ده چې د یو نه اوبه مهار کړو د یو خوړ اوبه مهار کړو د یو ولسوالۍ اوبه مهار کړو دا د کونړ د سیند ډیم دا خو ډېره غټه خبره ده او د دې توانایي دا ټولو ته معلومه ده چې موږ د یو خوړ اوبه نشو مهارولی دلته پول نشو جوړولی نو هغه باندې به ډیم څنګه جوړ شي خو انشاءالله تعالی که چېرته موږ واړه کارونه وکړو غټ کارونه به خامخا الله تعالی کوي
نو راځي چې په خپلو ولسوالو کې په لرو پرتو ولسوالو کې واړه چک ډیمونه جوړ کړو ان شاء الله تعالی دا اوبه مهاریږي او د کونړ د سیند ډیم خبره دا خو د هر یو افغان غوښتنه ده او ان شاء الله تعالی هغه به هم جوړیږي خو لومړی باید موږ واړه کارونه وکړو. ډېره مننه.